افغان چې د خپل خولې سره احتیاط کوه د ټول افغانانو استازیتوب نشي کولای د ټول افغان ولس استازیتوب نشي کولای زما بچي انتحار نه کوي زما بچي پول نه ډنګوي زما بچي کور نه ډنګوي زما بچي د کور کاسه نه ماتوي زما بچي د کور پول نه ټوټه ټوټه کوي زما بچي د خپل کور وګړي چاته په لاس نه ورکوي زما د کور وګړي چاته په زندۍ باندې نه پر معرفي کوي چې زندۍ کا دا ستاسو که بچیان وي نو بیا دا معنا ده داسې ورکول کېږي چې تاسو هم ترهګریز بریدونو لپاره بریدو کړنو لپاره د ترهګریزو اعمالو لپاره تاسو خپل بچي روزلي دي موږ نه دي روزلي موږ د ترهګرو په مقابل باندې 14 کاله 19 کاله مبارزه کړې ده دا نن چې په افغانستان کې کوم اشخاص موجود دي دا ترهګر دي ترهګر و ترهګر به وي تر اخره وخته پورې دا نه زما استازیتوب کولی شي نه د نورو وګړو استازیتوب کولی شي نه د 40 میلیونو افغانانو استازیتوب کولی شي او نه د هغه افغانانو استازیتوب کولی شي چې هغه په پاکستان او ایران او ترکمنستان او تاجکستان او اروپایي هیوادونو کې میشت ژوند کوي دا د دې استازیتوب نشي کولی دا هغه ځای پیداوار دي چې ما او تا پرې ډېر بحثونه کړي دي او ټول ته هغه ادرس معلوم دی مګر زه به د هغه الفاظ څخه احتیاط وکړم که نه د دې دپاره زموږ په خوله کې ډېر سخت او پیچلي الفاظ رانغښتي دي او ویلی شو په دقیق ډول باندې په حقیقت ډول باندې دا د ټولو افغانانو استازیتوب نشي کولی خپله ووایه چې زما ورونه دي زما د خاله زامن دي زما د ماما زامن داسې ووایه موږ پسې یې مه تړه په نورو افغانانو پسې یې مه تړه دې خلکو د افغانانو بچي انتحار کړي دي انفجار کړي دي د خلکو بچي په بمونو کېنولي دي ایا ستا بچي دا کړنې کوي ایا ستا ورور دا کړنې کوي ایا ستا قوم قبیله دغسې کړنې کوي هر قوم قبیله هر چا ورور چې دغسې کړنې کوي د انسانیت خلاف عمل کوي د خپل د مور لچک پوړلی د خپل د مور لباس دا اوس کاروان صاحب خبرې وکړل چې په کوټه باندې زموږ نظامي تجهیزات انتقالیږي څوک چې خپل د مور خپل د خور پرتوک کمیس پر پنجابي باندې خرڅوي هغه حرمونه دی آیا دا حرمونه یې افغان آیا ته د افغانستان ولس یې آیا ته د افغانستان ملت یې آیا ته د افغانستان د ولس په استازیتوب خبرې کولی شي نه هېڅ کله نه خپله خدای احتیاط کنټرولوه انډیا کې ناست یې جاپان کې ناست یې امریکا کې ناست یې هر ځای کې ناست یې ټول افغانستان ولس استازیتوب نشي کولی شخصا ما طالب نه غټ ترهګر په دنیا کې ماته بل نه دی معلوم امریکا ته خلک ترهګر وایي زه امریکا ترهګره نه ګڼم زه دغه ترهګر ګڼم چې خپل موضوع ته راسئ خیر ده اصلي موضوع ته راسئ ما راځم دا زه نه پرېږدم امریکا خپل بچي نه وژني امریکا خپلې خویندې نه وژني امریکا خپل زامن نه ټوټه ټوټه کوي همدغه اشخاص چې خپل زامن ټوټه کوي بمونه په ورپسې تړي په دې پاکستان کې بمونه ورپسې تړله او همالته په هماغه ځایونو کې ټریننګونه ورکوي تمرینات ورکوي او د افغانستان د ولس په مقابل باندې استعمالوي دا ترهګر دی دا تروریزم دی او څوک چې تروریزم حمایت کوي زما دشمن دی د دې خلکو د نسلو دشمن دی او د راروانو نسلو دشمن دی سپینه به سرله وایو په پټ مخ په دې باندې به نه په کار ده نه ضرورت ده چې وغږېږو چې ووایي طالبه نن په افغانستان کې واکداري لري زه ملا هیبت هم ترهګر وو ملا منصور هم ترهګر وو او دا اوس چې ناست په کابل کې د هیبت الله د شاګرد څخه نیولې تر ملا برادر تر شاګرد څخه نیولې او د حانس څخه حقاني تر کورنۍ پورې نیولې دا ټول ترهګر پنجاب د ګټو دپاره استعمالېږي ټول امریکا د ګټو دپاره استعمالېږي نن دوی څخه امریکا پرتګونه وایستل نن امریکا ته دوی ناست دي ورته وایي چې موږ ومنه په رسمیاتو باندې ایا شرم تاسو نه درځي ایا تاسو ته حیا نه درځي ایا ستاسې د مور پرتګونه خلاص نه شوله لرئ تاسو ننګ لرئ تاسو ناموس لرئ تاسو وجدان لرئ نه یې لرئ که چېرې تاسې وجدان درلودلی که چېرې تاسو غیرت درلودلی تاسې به د دې پرتګونو خبرې کړې وای نن ملګرو ملتونو ته انتظار یاستئ ملګرو ملتونو دفتر سازمان مخې ته زه هلته اول ولاړ یم اول به د افغان ته دا افغان به دم راغېږي دا افغان به دې په هغه بله ولاړېږي والله بله په چپړو به دې ولمه والله بله په ډبرو به دې ولمه تا د افغانستان بچي ویشتلي دي تا د افغانستان خویندې شهیدان کړي دي تا د افغانستان میندې شهیدان کړي دي تا د افغانستان بچیان په شهادت رسولي دي تا د افغانستان جنرالان په شهادت رسولي دي تا خلک په رسمیت وپېژني تا لعین خلک په رسمیت وپېژني تا لواټتکار خلک په رسمیت وپېژني ته د افغانستان ولس ته سترګه نه لري ته د افغانستان ولس ته مخ نه لري کوډ ناسته ته د رئیس جمهور پسې وراخته ده او په رئیس جمهور باندې رئیس جمهور لپاره د هغه د آی ډي لپاره مو د چین څخه او د پاکستان څخه هیکران راوستلي په وزارت مخابراتو کې ناست دي د افغانستان د پخواني مشرانو د اوسني مشرانو آی ډیانې هیک کوي او د هغې د ادرس څخه غواړي چې د نړیوالو څخه
پاڼ واخی موږ ټول ویښ یو موږ ټول د افغانستان بچي ویښ یو دا که په افغانستان کې نه یو د افغانستان په نورو هېوادونو کې یو دا موږ ویښ یو اګاه یو موږ هم په سوشل میډیا ویښ یو هم په نورو رسنیو کې ویښ یو او هم په مستقیم ډول د افغانستان کړنې څارو او هم نړیوال ته وایو هم دنیاوال ته وایو چې دغسې اشخاص دي د دغو اشخاصو په مقابل چې تاسو راغلي واسه ترهګر مو بلله نن هغه ترهګر څنګه زما پر سر کېنوي نن هغه ټوریزم څنګه ما پر سر کېنوي نن هغه وحشي هغې باغې چې بمونه انفجارول انتحارول هغه څنګه زما پر سر کېنوي زه هم افغان ما ته دا د منلو وړ نه دي چې نه ته هم د ترهګرو د حمایه کوونکو په لیست کې او ما ته ته هم ترهګر معلومېږي هر څوک چې د طالب حمایت کوي د ترهګرو په لیست کې دی ترهګر دی تروریزم دی یاغیان دي باغیان دي وحشیان دي دوی د افغانستان دپاره کومه داسې یوه اجماع نه لري د افغانستان د ملي ثبات لپاره داسې یوه اجماع نه لري د افغانستان د ولسواکۍ او خپلواکۍ لپاره داسې یوه اجماع نه لري دوی د افغانستان ملي بیرغ ته څه کوي دوی د افغانستان سرتېر په شهادت ورسول دوی د افغانستان نظامي ځواکونه په شهادت ورسول دوی د افغانستان نظامي تجهیزات په پنجاب باندې خاص کړه طالبه زه تا ته نن پیغور کوم کاش چې تا نن پر ملګرو ملتونو باندې غږ نه وای کړی نن تا پر امریکا باندې غږ نه وای کړی تا د شمالي کوریا جنوبي کوریا په رقم باندې په هلمند او کندهار کې مسایل پوره کړی وای ولې نه وای چې نن په خپل قوت او په طاقت باندې امریکا ته ماته ورکړله نن په نړۍ باندې په خپل ځان په زور منم مګر ته نن همغه امریکایي ته احتیاج او محتاج ورته ولاړې او زهره یې ورته کوې خپل قوت دې نشته دی خپل طاقت دې نشته دی هغه الهي نصرت چغې چې دې وهلې کومه دی هغه الهي نصرت الهي نصرت نه وو هغه الهي امریکا وه امریکا یې راوستلې پر دې چوکۍ کېنولې او امریکا دې بېرته داسې شړلی شي موږ افغانان بعضې افغانان چې تر ټایر لاندې دي تر وحشت لاندې ما ته اوس لږ واګ ونیسه ما له هیله کوم ستا په خبرو کې مزاحمت نه دی کړی هیله کوم لږ حوصله وکړه دلته زموږ دلته پرې شوي افغان صاحب دلته ما ته د طالب استازیتوب مه کوه بارزه صاحب زه د چا استازیتوب نه کوم محترمه دلته زموږ جنرالان شهیدان کړي دي طالب استا هغه راځي په دې منګو رسول په سر کې پورې زه به ورسره لاس او ګریوان ته ورته چې ونه کار کوي موږ ټکولي یو وشلي یو موږ باندې انتماني مو ته پورې ورشي څنګه نن دا به حمایت کوي مرګ زه اجازه هیڅکله د چا باید حمایت ونه کړي چې څوک یې حمایت کوي چې څوک یې حمایت کوي هغه د بیا په رسمي ډول باندې وسې په هماغه کابل کې دي کړي دي په هماغه کندهار او کابل د افغانستان څلور دېرش ولایتونه خلاص دي په هماغه ځای کې د خپل څلور چې خپلې میندې خویندې رویس همالته د خپل ژوند هماغلته د باشنده شي په اروپایي هېوادونو کې د دیموکراسۍ او د بیان ازادۍ تر چوکاټ لاندې ژوند نه کوي او طالب دې نه سوال کوي چې بیا دلته پر موږ باندې بیا موږ غواړو احتیاج او محتاج او بل ته خبرې بعضې صفایي ورکړم زه د یوه صفایي ورکړم بارکزي ورور ته بارکزی صاحب د تا چې کومې خبرې وکړې د هغه دپاره ما هم د تا په وړاندې باندې د تا سره یو ځای اوږه په اوږه د تا نه مې ډېره سنجیده مبارزه کړې ده او د تا نه مې ډېر دلایل ورته ویلي دي قرآن او حدیث موږ په دې آیاتونه ویلي دي دلته هغه د هر شي اوس هم مخالف یم چې طالبان دا ورونه د مد بند کړی چاپ نه خلاص ده طالبانو کړنو باندې ما کومه صفایي نه ده ورکړې چې دوی په تېر وخت کې کوم شی کړی یا یې نه ده کړی ما صرف دا درته ویلي چې خپله وایي چې امریکا دوی په قدرت باندې کېنول او د موږ تاسو افغانان بیا هم وایو امریکا ته وایو همدغه اروپا کې چې ته چېرته ناست وي همدوی ته وایي چې راسئ دا خلک سنکشن کړي او دوی باندې بندیزونه ولګوي پاکستان باندې بندیزونه ولګوي دا ګوره سنجیده مبارزه نه ده د موږ له تاسو لپاره موږ او تاسې نیمه ولا ته ځاته خبره وکړم نیمه دقه بس خلاصوم شی نه وروره خلاصوم وخت چې ښه سره پوهېږو چې دلته نه خلقي نظام